د غزني امنیه قمندانۍ اړوند تعلیمي مرکز څخه شاوخوا 50 تنه سرتیري له عقیدوي او نظامي زده کړو وروسته فارغ شول. د غزني ځایي مسؤلینو فارغ شوي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې اوس اسلامي امارت واکمن دی، نو باید د خپل نظام ساتنه وکړي او د ښه خدمت لپاره باید ټول سرتیري مسلکي شي ترڅو په ښه توګه ملت او اسلامي نظام ته خدمت وکړي. زموږ تاسو به کوشش دا وي چې خپل ملک موږ تاسو په خپله باید خوندي وساتو. موږ تاسې هر یو د دې نظام او د دې وطن بچیان یو. موږ تاسې د اسلامي نظام عسکر او سپاهیان یو. موږ تاسې ته یو دروند مسؤلیت را لغاړې ده. په همدې حال کې د یاد تعلیمي مرکز مسؤلین وایي چې فارغ شوي سرتیرو ته 2 میاشتې عقیدوي او نظامي زده کړې ورکول شوي چې د فراغت وروسته به په مسلکي ډول خپلې دندې پر مخ وړي. د پولیسو لپاره دا زده کړې ډېرې اړینې دي ترڅو د موږ جامعه باید هوسا ارامه ژوند وکړي. که پولیس د موږ مسلکي نه جامعه ورسره بازابي یا خدمت نشي کولی. اوس الحمدلله امنیت شته. مدت د 2 میاشتې دغه مجاهدین موږ ته په مسلکي کورس کې را معرفي کیږي، 8 هفتې کیږي، په هغو ته تعلیمات ورکوو. فارغ شوي سرتیري هم خوښ دي او له مسؤلینو غواړي ترڅو دې ته ورته نور پروګرامونه هم ورته جوړ کړي. خواست ما که از امارت اسلامی از قماندانی امنیه ولایت غزنی هم است که همچنین همینطور دورای را ادامه بده تا مجاهدین مسلکی شوه و چیزی که نظام و حکومت از ما توقع داره و ملت توقع داره به همون سویه ما که از باید آموزش ببینیم و خدمت بهتر بکنیم. د مسؤلینو په وینا د یاد مرکز څخه تر دې وړاندې هم 6 دورې سرتیري فارغ شوي چې هر دوره کې نږدې 50 تنه سرتیري شامل وو.